السلام علیکم، زه مثال الله ملګرو حریم شاه خو به تاسو پیژنئ، یو پنجابۍ جینۍ ده. هغې به هم په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې کولې، هغې به هم خپله چې دی نو یو سوشل ورکره وه. هغې هم څه ورځې وړاندې به ډېرې ښایسته ویډیوګانې کولې، ډېر ښه بیانات به یې ورکول، خو اوس هم د هغې ویډیوګانې لیک شوه، بلکل به د سکرین باندې تاسو ته ښکاري چې په سرو سترګو باندې جاړي. دغه د ټیک ټاک د بې حیایۍ ثبوت دی چې یاره موږ بار بار چغې وایو چې یاره په ټیک ټاک باندې دغه لایو مه راځئ، په ټیک ټاک باندې دغه غلطې ویډیوګانې مه کوئ، خو زموږ بچیان نه منله. نن حریم شاه هم چې دی نو په سرو سترګو باندې جاړي او د هغې هم دغه غلطې ویډیوګانې چې دی نو په سوشل میډیا باندې رالې. دغه شانتې دې نه مخکې د ثناګل ویډیوګانې هم راغلې وې چې هغې هم په سرو سترګو ژړل. نو زما تاسو ټولو ته چې دی نو دغه یو ریکویسټ دی، یو پیغام دی چې یاره تاسو په سوشل میډیا باندې یو ښه میسج وکئ، یو ښه خبره وکړئ، یو خپل کانټینټ جوړ شئ، د را روان مستقبل دپاره یو ښه تصویر جوړ شئ، د خپلو بچو د خپل خاندان یو مټې جوړې شئ، ولې چې ستاسو سبا له یو ښه تعریف جوړي. داسې نه چې نن د حریم شاه یا د ثناګل په شانتې بیا جاړئ. دغه شانتې علیزه چې وه نو هغې به هم ډېر ښه ویلاګې جوړولې، د هغې هم تصویران لیک شو. نو د الله د رضا دپاره دغه غلطې فحشیانې، دغه ویډیوګانې، دغه ټیک ټاک ګیمونه، دغه پنشمنټې پرېږدئ او یو ښه مستقبل، یو ښه تصویر خپل جوړ شي. نو دغه حریم شاه دی چې غلطې ویډیوګانې راغلي نن په سرو سترګو جاړو. زموږ ویډیو مو خوښ شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل احسان الله افیشل سبسکرایب کړئ. الله په امان.